نن د می 29مه افغانستان او نړۍ کې د پښتنو له لوري د پښتو ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ نږدې 10 کاله مخکې ټاکل شوې وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت پښتانه یې لمانځي. په تیرو کلونو کې افغانستان کې د کابل پوهنتون په ګډون ډیرو ځایونو کې دا ورځ د غونډو په ترڅ کې لمانځل کېدله، خو سږکال یې لمانځنه یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدوده ده. یو شمېر افغان لیکوالان پر دې باور دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د پښتو ژبې لمانځنه کمه شوې او د پخوا په څېر پاملرنه ورته نه کیږي. له بلې خوا شکایتونه شته دي چې د پښتو کتابونو د چاپ او خرڅلاو بازار تر پخوا سوړ شوی او لامل یې د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت او د طالبانو له لوري سانسور بلل کیږي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي چې د کتابونو د څارنې کمیټې له بازاره هغه کتابونه راټول کړي چې د دوی له نظریاتو او د دوی له لوري تعریف شوي اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د یادولو وړ ده چې یاد کمیټې ځینې کتابونه د لا ژورې کتنې لپاره د ارشد، حج او اوقافو وزارت ته هم لیکلي وو.